السلام علیکم دوستانو، څنګه یې ښه؟ امید لرم دربه چې ښه به یې، په مزو کې به یې، د صحت په جامه کې به یې. زمونږ وایس اسلامیک افیشل چینل ته تاسو سپراتو باندې هرکلی وایم. محترمو، نن مې ته یو ډېره بهترینه وظیفه راوړې ده. وظیفه څه ده؟ عزتمندو ډېر ملګرو د دې تپوس کړی و چې زمونږ کورونو کې میږان ډېر زیات دي او د هغې نه د نجات دپاره یو بهترینه وظیفه موږ ته وښایه. نو نن مې د قرآن مجید یو آیات راوړی دی. که د دې آیات موږ وظیفه وکړله، یقینا چې زموږ په کورونو کې به څومره میږان وي هغه به ختم شي. خو د دې آیات د ویلو دوه طریقې دي. آیات کم یو د عزتمندو وروڼو د 19مې سپارې د سورة النمل آیات: یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. دا آیات د عزتمندو وروڼو د دې طریقه دا ده چې دا به تاسو ولیکئ په یو کاغذ باندې، او کوم ځای کې چې هم میږان دي د هغوی په سوړه کې به دا آیات کېږدوئ. انشاءالله چې څومره میږان وي هغه به ستاسو د کور نه لاړ شي. دویمه طریقې دا د عزتمندو چې اول به درود شریف 3 ځل ووایي، بیا به آخر کې 3 ځل درود شریف ووایي، او منځ کې به دا آیات 3 ځل ووایي. بیا به په دې باندې یا شګه یا خاوره دم کوي، او هغه به چې کوم دی د کور نه ګیر چاپېره چې کوم دی هغه توی کوي. یعنې کم ځای کې چې تاسو ته سوړې په نظر راځي، میږان په نظر راځي، هغه ځای کې به سیټ ته وغورځوئ لږه لږه. نو انشاءالله چې ستاسو د کور نه میږان ټول غایب شي. نو عزتمندو وروڼو دا یو ډېره مؤثره وظیفه ده. یقینا که چېرته تاسو دا وظیفه وکړله، نو د کور کې چې څومره میږان دي هغه به ټول لاړ شي.